دا د کندهار لویدیځ لور ډنډ چوک باندې هغه ګلخانې دي چې د سپرلي په راتګ سره پکښې تازه ګلان پلورل کیږي. پلورونکي وایي کاروبار یې د نورو کلونو په پرتله ښه دی او د ورځې ګڼ کسان په ځانګړې توګه ځوانان د کورونو او د ښار د واټونو لپاره ترې ګلان رانیسي. نور کله به د نالان د خارج سره کله یا د پاکستان سره یا د هرات سره یا د نورو ځایو سره اوس موږ راکله خپله دلیا د ګلان جوړوو که پتنۍ دي که جریبان دي که رنګولیس دي که شبۍ د هر شی چې دی ټوله مکمل موږ دلیا خپله جوړوو. بس تقریبا موږ د مني په موسم کې راوځو تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې موږ دلته د ګلخانه کوو. بس په دغو شپو کې نو داسې یو میاشت به بازار ډېر ماشاءالله خوندور وي. په نوروز کاروبار ښه وي انشاءالله د نورو وخت په نوروز کاروبار ښه وي او د بالا چار څه ګرمي کېږي کاروبار سره کمزوري کېږي. د مني د موسم سره کاروبار شروع کېږي بیا د نوروزه پورې کله چې نوروز چیرته نو باره کاروبار ورځ په ورځ مخ پر ښه روان وي. دوی وایي د ګلانو بېلابېل ډولونه پلوري چې د اکثرو قیمتونه یې هم لوړ دي. پر همدې مهال د کندهار اوسېدونکي او ځوانان وایي چې سږکال یې په هېواد کې د امن او ثبات په نیت نیالګي ایښي او تمه لري چې نوی دا سپرلی به هېواد کې د سولې د پیل لامل سي. یو ځوان په حیث زما شخصا هیله همدا ده چې نوی کال په افغانستان کې د سرتاسري او باعزته سولې د تامین لپاره یو ښه فرصت اوسي او افغانان د دې نوي کال پر رسېدو سره لکه څرنګه چې بهار لکه څنګه چې موسم لکه څرنګه چې فضا همدارنګه ګلورینه وي او همدارنګه ښایسته وي سمسوره وي همدارنګه زموږ هیله دا ده چې نوی کال همدارنګه د سولې او خواخوږۍ یووالي اتفاق او اتحاد کال اوسي. د ټولو کندهاریانو ټول ولس دا هیله ارزو لرم چې ټول کندهاریان راووځي او یو نیالګی چې راواخلي د خپلو کورونو مخ ته او داسې نور په مکتبونو کې چې شین کې ټول کندهار به په دا یوه نیالګي سره اباد شي. پر همدې مهال د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې سږکال د ښاروالۍ له بودیجې پرته 40,000 نیالګي په کندهار ښار عمومي جادو او واټونو کې ږدي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال محمد نسیم رضایي وایي له دې چارې څخه موخه یې د ښاري فرهنګ په غوړېدا کې د خلکو شاملول دي. د کندهار ښاریانو سره موږ دا خبره کړې د کندهار متنفذینو سره د وکیلانو سره د ګذر د وکیلانو سره د کندهار د مشرانو سره د کندهار د مدني ټولنو سره د ځوانانو سره په هر برخه کې موږ دا خبره کړې دي. دوی ویلي دي چې موږ سږکال د کندهار ښاروالۍ سره دا کومک کوو چې تر اوسه پورې 9,000 نیالګي موږ ته راتسلیم کړي دي او پروسه د ایښودلو هغې د دلوي د اولې څخه شروع شوی تر اوسه پورې دغه پروګرام روان. ګلان او د نیالګیو روزنه سره لدی چې اقتصادي ارزښت لري خلک ورڅخه د خوښیو په مراسمو کې هم ګټه اخلي. د کندهار د کرنې ریاست ویلي د ګلانو د ودې لپاره په کندهار ښار او ولسوالیو کې شنې خونې جوړې کړي او دا مهال پکښې د ګلانو او نیالګیو روزنه روانه ده. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.